السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. غواړم نن د عدسو پر جوړښت باندې چې د جوړښت له مخې په دوه ډوله ویشو بحث در سره وکړم چې یو نازک عدسي دي یا نری عدسي دي او بل هم ډبل عدسي دي. د عدسو ډبلوالی او نازکوالی دا یو داسې موضوع ده چې موږ په قطعي ډول باندې نسو ویلی چې عدسیه یا ډبله ده یا نازکه ده، خو موږ د دې لپاره یو څه اصول ټاکلي دي. یعنې که چیرې د عدسیې ډبلوالی د نورو ابعاد په پرتله باندې لکه مثلا د عدسیې شعاګانې دي، د عدسیې محراکونه دي یا نورو ابعادو په پرتله باندې ډېر کم وي، نو هغه عدسیو ته موږ نازکې یا نری عدسې ورته وایو. او که چیرې د دوی ترمنځ توفیر د پرتلې وړ و یا مثلا توفیر ډېر زیات نه و، نو هغه ته بیا ډبلې عدسې وایو. راځو موږ او تاسو نن یو عدسیه په نظر کې نیسو چې محدب الطرفین عدسیه ده او د هغه عدسې تقارب په لاس راوړو. مثلا که موږ او تاسو داسې یو محدب الطرفین عدسي ولرو او دا محدب الطرفین عدسي چې د اف او اف زبر محراکونه لري، که چیرې د دغه محدب الطرفین عدسي په مقابل کې یا مخ ته یو جسم کښېږدو، نو هغه وړانګې چې د اصلي محور سره موازي پر عدسي باندې ولګېږي، د عدسي څخه تر تېرېدلو وروسته منکسره وړانګې د محراک څخه تېرېږي. او یو بله وړانګه که هم رسم کو چې د سی یا د محدب الطرفین عدسي د مرکز څخه تېره سي، نو هغه وړانګه چې د مرکز څخه تېرېږي هغه په دغه جهت کې حرکت کوي. چې موږ او تاسو ته دغه دوې وړانګې دلته د تصویر موقعیت راته مشخصوي یا راته ښیي. یعنې که چیرې موږ او تاسو د اچ یو په اوږدوالي باندې یا په لوړوالي باندې یو جسم د عدسي مخ ته کښېږدو، نو تصویر به یې د اچ زبر په اندازه باندې د عدسي بل طرف ته قرار ولري. اوس که چیرې دغه زاویې ته د الفا زاویه ووایو او د دې متقابل براس زاویه هم په الفا سره ښوولی سو چې دا الفا زاویه او دې زاویې ته بیټا زاویه ووایو، دې ته هم د بیټا زاویه ووایو. خو مخکې له دې څخه چې مثلا دې زاویو ته راسو، زموږ او ستاسو هدف دا دی چې د دغه دوه عدسیو تقارب په لاس راوړو. د عدسیو د تقارب د په لاس راوړلو لپاره له مخکې موږ او تاسو د کروي سطحو د انکسار لپاره فرمول په لاس راوړی وو. د هغه فرمول په مرسته باندې چې موږ او تاسو یې لیکلی سو، د دواړو خواوو د جسم تصویر په نظر کې نیسو. یعنې که چیرې مثلا وړانګې د دې خوا څخه ولاړې سي، د عدسي څخه تېرې سي او دلته تصویر جوړ کړي، یعنې د دغه لومړنۍ کروي سطحې په واسطه باندې انکسار په نظر کې نیسو او همدارنګه د دویمې کروي سطحې په واسطه باندې د انکسار په نظر کې نیسو، چې د دې سطحې په واسطه باندې انکسار د لپاره معادلات چې لیکو، که چیرې دغه د جسم فاصله تر عدسي پورې دا په اس سره وښیو او همدارنګه د عدسي څخه تر تصویر پورې دا فاصله په زبر سره وښیو او همدارنګه دا چې دا محراکي فاصله ده، نو د دغه فاصلې لپاره لرو چې اس زبر منفي اف یا اف زبر یا اف محراکي فاصلې د تفریق د حاصل او همدارنګه د محراکي فاصلې د تفریق د حاصل څخه په لاس راځي. اوس که چیرې مثلا د عدسي لپاره د انکسار ضریب په n2 سره وښیو او د هوا لپاره د انکسار ضریب چې مثلا دا عدسي د هوا په واسطه باندې احاطه شوې ده، نو د هوا لپاره د انکسار ضریب که په n1 سره وښیو، نو کولی سو چې ولیکو چې n2 تقسیم پر s زبر منفي n1 تقسیم پر s دا مساوي کیږي د n2 منفي n1 ضرب د 1 پر r1. چې دا که چیرې موږ
جسم د عدسي مخ ته کښېږدو او د دغه لومړنۍ کروي سطحې په واسطه باندې انکسار ورته ورکول شي یا انحراف ورته ورکول شي، د دې څخه تیر شي، نو د انکسار لپاره یې معادله په دې شان باندې لیکو. اوس که چیرې موږ دغه تصویر چې د دغه اچ د جسم څخه په لاس راغلی دی دلته د اچ زبر په اندازه باندې، که چیرې دغه تصویر په نظر کې ونیسو نو بیا د دغه تصویر څخه لپاره دغه لومړنی جسم تصویر کېدلی شي. یعنی مثلا د هغې خوا څخه چې موږ کومې وړانګې راځي پر عدسي باندې لګېږي د هغوی لپاره دلته دا دی چې دغه جسم تصویر کېدلی شي. اوس د دغه کروي سطحې په واسطه باندې انکسار که موږ په نظر کې ونیسو چې مثلا د R2 شعاع لري، نو دغه وړانګې چې د تصویر څخه راځي هغه د دغه کروي سطحې په واسطه باندې انکسار ورکول کېږي. اوس که چیرې د اچ زبر لپاره معادله لیکو نو دا چې وایو چې N1 تقسیم پر S چې دا تصویر فاصله ده منفي N2 تقسیم پر S زبر چې دا د جسم فاصله شوله، ځکه چې مثلا د دغه تصویر لپاره چې کله معادله لیکو نو دا د تصویر فاصله چې د لومړني جسم لپاره تصویر فاصله اوس د جسم فاصله ده، او کومه فاصله چې مخکې د جسم فاصله وه هغه اوس د تصویر فاصله ده، نو ځکه یې ځایونو تغییر وکړي. دا مساوي کېږي N1 منفي N2، یعنی د انکسار ضریبونه هم توپیر کوي. اوس راځو ضرب ده 1 پر R2. که چیرې دغه دواړې معادلې په نظر کې ونیسو موږ او تاسو له تیرو معادلو څخه لرو چې دغه قیمت د 1 پر F او دا هم د 1 پر F قیمت دی. یعنی مثلا د دې پر ځای باندې لیکلی سو چې 1 پر F1 او د دې پر ځای باندې لیکلی سو چې 1 پر F2 باندې، یعنی داسې لیکلی سو نتیجه داسې په لاس راځي چې 1 پر F1 دا مساوي کېږي N2 منفي N1 ضرب د 1 پر R1 او همدارنګه د دغه معادلې څخه لیکلی سو چې 1 پر F2 دا مساوي کېږي که دلته وګورو N1 منفي N2 ضرب د 1 پر R2. اوس د دې لپاره چې دغه د انکسار د ضریبونو د تفریق حاصل یو رقم کو نو دلته به یو منفي علامه راوباسو، یعنی مثلا N2 به دې خواته ولیکو N1 به هغه خواته ولیکو چې د دې سره عین شی سي او بیا موږ او تاسو مشترک ونیسو نو منفي علامه به دلته اضافه سي، یعنی دا شي چې د دې لپاره نتیجه په لاس راوړو دا مساوي کېږي په منفي کو شروع N2 منفي N1 ضرب د 1 پر R2، یعنی د N1 او N2 ځای ته تغییر ورکړي او منفي علامه مو د کو څخه راویستله. اوس که چیرې دغه دوې رابطې چې دې ته که مثلا لومړنۍ رابطه ووایو او دې ته دویمه رابطه ووایو، که لومړنۍ او دویمه رابطه طرف په طرف جمع کو نو نتیجه په لاس راځي 1 پر F دا مساوي کېږي د 1 پر F1 مثبت 1 پر F2 او دا مساوي کېږي چې دا د مساوات یو طرف و چې موږ او تاسو طرف په طرف جمع کوي. اوس راځو د مساوات دویم طرف ته چې دغه او دغه د هم طرف په طرف یې جمع کوو. هلته په لاس راځي چې N2 منفي N1 1 پر R1 او منفي علامه منفي ده منفي N2 منفي N1 ضرب د 1 پر R2. نو نتیجه په لاس راځي چې د دې مجموعه په 1 پر F سره وښیو 1 پر F مساوي کېږي. که دلته وګورو N2 منفي N1 په دواړو کې مشترک دي نو دلته به N2 منفي N1 په مشترک ونیسو رابسو د 1 پر R2 څخه به د 1 پر R2 قیمت منفي علامه ته په کتو سره 1 پر R1 منفي 1 پر R2. د نازکو او ډبلو عدسیو دواړو لپاره دغه فورمول د تقارب فورمول دی، یعنی دا توپیر نه کوي که موږ نازکې عدسې ولرو که ډبلې عدسې ولرو، د دوی د تقارب فورمول توپیر نه کوي، یوازې د دوی په شعاګانو کې توپیر دی. که چیرې مثلا موږ نازکې عدسې ولرو نو د شعاګانو اندازه به یې زیاته وي او که چیرې عدسې ډبلیږي نو شعاګانې یې
کوچنکی کیږي.